راسته کیسه ده زه به ورته په پښتو کې ووایم خپه مې ګوډه ده ګوډه زه په ګوډه خپه راغلی یم تاسو به یې نشئ راتلی تاسو ولې نشئ راتلی دا سکایلینډ دی ښه د خلکو به سکایلینډ ته زما به دا مطلب هم هلته دا سکایلینډ درته په بار منډي السلام علیکم ملګرو لخان یم امید لرم چې ټول به ښه او د ژوند په موضوع کې به میری خان را سره هم دی د بشیر بای د انتظار به کوو او ځو به چېرته سکایلینډ ته به ځو دا روډ ورته تللی دی چې اوس بشیر دلې راشي بیا به ځو سکایلینډ ته کوشش وکړئ چې ویډیو را سره تر اخره وګورئ سکایلینډ سپر سټور راغلی ښه کوم دی دغه بره سکایلینډ سپر سټور دی لایک ورکړئ مینهوالو سیوانې سټ نه غواړي شاته مکمل شاته قصه خراب اکلی لکه ویخې جو راځئ سقار شو شاته یو کس را روان دی سکایلینډ ته به په هلیکاپټر کې ځي ما هلیکاپټر خو زموږ سره نشته خو بس د خپو نه به ګورو چې زموږ د خپې مونږ رسوي که نه رسوي بوټان خو مته ډېر خطرناک لګول دي انشاءالله راسو به سزا پوری گاڑی کې ڈالو بارہ روڈ خراب ہو لگے تو واجو اس پہ روان چھو بشیر بھائی کیا کہنا ہے بس یار ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی جگہ ہے جو سمر میں ہم نے کیا ہے تو ونٹر کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے تو ہمارا کوشش ہے کہ دیر میں جتنے بھی اسپاٹ ہے ونٹر میں برف جب پڑے ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لیے ایکسپلور کریں سکایلینډ ته را روان یو بس ورقابو شو لار به څومره ملګري بس 30 منٹ پاتې 30 منټ د واوره ډېره زیاته شوې ده هماغه بوټان به کې غټ دي زه ورته لار کوم موږ ته هلپا بیا لار کوي واوره بیخي ډېره زیاته ده بس یو 30 منټه لار به وي اوس حاجي ټیک ده بس کوشش وکړئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ یار سکایلینډ دا کم غر چې ښکاري که نه دا لاندې دا په دې مټ کې دا سکایلینډ دی او زیاتره ملګرو همت پیللی خو بس سلام مو لور ما یاد کې کنه ما تم خپې دې لګي لګي خویدلې وي خو زما سره روان وي نو ما ته دې کتل همت دې نه بایللو او خو زموږ سره سکایلینډ ډېر یو ښایسته ځای دی په سمر کې هم بیا په وینټر کې د دې خپل یو لوک دی او دا سړی نه دا بس مړه څه به نه وایو اورې هلپا زموږ سره ډېر غټ دغه وکوال ډېر هیلپ وکول خو ما په خپل ویلا کې مې کم ټریک چې نو مکمل په هغه ټریک باندې روان نو ماشاءالله دا یو وجې نه موږ ډېرې زیرالو کنې په واورو کې او بیا لاندې ورسره هایټ و کم از کم 200-300 میټر چې کم هایټ و هغه مو خو دا یو وجې نه موږ د الپا په برکت سره رالو ای ټریک ډېر ایزي جوړ کړی میری خان بھائی یہ کیا کہنا چاہیں گے آپ راستہ کیسا تھا زه به ورته په پښتو کې ووایم خپه مې ګوډه ده ګوډه زه په ګوډه خپه راغلی یم تاسو به یې نشئ راتلی تاسو ولې نشئ راتلی یہ گوڑا خپل پہ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ابھی راستہ انشاءاللہ تھوڑا راستہ باقی ہے اسکائی لینڈ کے اوپر ٹاپ پر آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی
ونیسم هلپا اوده دی هلپا اوده دی زه لا دغه کوم په سکایلینډ کې یو او ډېر مزه له مو کوده د خو خیال خپم خوږ وه په ګوډه ښکاره ختلی دی اورې خیر به م او یاره مونږ په اډم سره ډېر مزل وکړو سجې پورې م ګاډی راوست بس بیا ایسته روډ چې کوم دی لږ نه چې ډېر خراب و نیمه ګنټې خو عام ورځو کې ټریک دی د ګاډي نه بغیر پیدل چې کوم ټریک دی نه عام ورځو کې دوه نیمې ګنټې خو چونکې واوره ډېره زیاته وه نو څلور نیمې ګنټې ولګېدې واوره هم ډېره زیاته ده وګورئ دلته خو اخر واوره لږه کلکه ده هلته خو پکې کته خلک ډوبېږي والله او 3 فوټه سزا کې 2 فوټه کوشش به کوو چې زر خپله فوټوګرافي را ختمه کړو ځان زر تر زر وګورئ دلته خو بیا د ټایګر هم خطره موږ ته خپل ټایګر هم شته هلپا ډېر خطره شته ده خو به هر حال تاسو چې راځئ زمونږ څه ملګري وو چې هغه بوټان کوم وو هغه د سنو لپاره بوټان نو واړه بوټان یې راوړي په غونډه لار ورته تکلیف و ډېر خبره دا ده چې غټ بوټان راوړئ جورابې مرابې پاجامه ځان سپیټ راوړي لاسپیله وغیره انجوای به کوئ انجوای به کوئ اوس موږ هم څه به لږ انجوای کوو بیا ځو دا هم ګورئ دا سکایلینډ دی ښه میراخانه میری خان چې ځان یې ټکی وایو که نه دا ما به مخکې ویلو چې خلکو به سکایلینډ ته زما به دا مطلب هم هلته دا سکایلینډ کرته په بار منډي بس ته ځه